اے علماو که څوک زور لري چې د اسلام پیټه د قرآن پیټه په شا باندې یوسي او د دې رسالت سختیو ته تیار وي، د دې رسالت د حمل ګزارونه زغملی شي او د دې د تورو تیارو د سختو لارو د مرچو سفرونه قبلولی شي، د دې جلخانې منلی شي، د دې ولچکې منلی شي، د دې زولنې منلی شي، د دې په لاره کې تعذیبونه منلی شي، د خندق شپې تېرولی شي، د شیب ابن ابي طالب مقاطعه مزغملی شي، لوږې تېرولی شي، په خېټو باندې تیږې منلی شي، کور په کور چې مفلول وګرځي دا منلی شي، دا لاره ونیسئ کنې ورشئ هلته د سبزیو کراچۍ پیدا کړي سبزي خرڅوئ د سړک په لار باندې ستاسو دین او د دنیا دپاره هغه ښه ده. بیا ځان ته حامل القرآن ما وایي، حافظ قرآن ما وایي، عالم ما ورته وایي. ته موټر خرڅولو ته ناست به وایي، څوک خو به در ځینې ګیله نه کوي که نه، نه به کافر در سره غرض لري، نه به مجاهد در سره غرض لري. خو چې نوم د شیخ الحدیث وي، نوم د شیخ القرآن وي، وظیفه د هم مفتي وي، ته د جهاد لفظ په خوله نشي اخیستی او د جهاد دپاره پښې په ګردونو نشي ګردنولی او کافر نشي خفه کولی او یوه ټنډه د هم کافر ته نه ترویږي. آیا دغه حدیث مصداق ته نه ګرځې چې رسول صلی الله علیه وسلم روایت کوي په بني اسرائیلو کې چې الله پاک جبرائیل ولېږه چې یوه قریه هلاکه کړي. جبرائیل چې یا رب په دې کې هغه عابد دی چې یوه لحظه یې ستا معصیت نه دی کړی. الله پاک ورته وایي چې به فابده فانه لم يسمع وجه لله قط. اول د دې نه شروع وکړه چې یوه ورځ د الله په خاطر باندې رنګ سور نه شو، یوه ورځ د الله په خاطر په غصه نه شو. په اسلام تجاوز، په پیغمبر تجاوز، په قرآن تجاوز، په ناموس تجاوز، په خاورو تجاوز، په شریعت تجاوز، په ټولو مقدساتو تجاوز. مدرسې په وینو سرې او ستا د غنګوره ورته نه سرټېږي. آیا مصداق دغه حدیث نه ان شاء الله به اول په تا باندې شروع کوي د عذاب؟ مسلمانانو ترې مغرور زړونه لړزېږي، ستا د پګړۍ ولول، ستا د پګړۍ ولول، ول چې یو په بل باندې تاوي